اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې نن د میزان 14مه د ښوونکي د ورځې سره سمون خوري، نو ټولو ښوونکو ته د دغې ورځې په ویاړ مبارکي وایم. تل بریمن او خوشحاله اوسئ. نن زده کوونکو د درس موضوع مو مستوي او معادل سیټونه او ترڅنګ یې فرعي سیټ. مساوي سیټونه دوه سیټونه هغه وخت مساوي سیټونه دي چې د سیټ د عناصرو شمیر او ډول یې یو شان وي. A سیټ A B C B سیټ A B C. دا چې د دواړو سیټونو د عناصرو شمیر او ډول یو شان دی، یعنی A A B B C C، نو دواړه مساوي سیټونه دي. لیکلی شو چې A سیټ د B سیټ سره مساوي دی. او معادل سیټونه دوه سیټونه هغه وخت معادل سیټونه دي چې د ارقامو شمیر یې یو شان وي خو ډول یې یو شان نه وي. A سیټ یو دوه درې، B سیټ A B C او C سیټ مثلث دایره فرض کړئ مستطیل. درې واړه سیټونه په خپل منځ کې معادل دي خو مساوي نه دي، ځکه د A په سیټ کې اعداد دي، B په سیټ کې انګلیسي توري دي او د C په سیټ کې هندسي اشکال دي. نو درې واړه سیټونه خپل منځ کې معادل دي خو مساوي نه دي. په یاد ولرئ چې که په یو سیټ کې د عناصرو شمیر تکراري بڼه غوره کړي بیا هم معادل دي. مثال که په A سیټ کې یو دوه دوه ولرو او د B په سیټ کې مثال A B ولرو بیا هم معادل دي. که په دې ځای کې څلور عناصر دي خو رقمونه دوه دي، یو رقم دوه رقمه یو رقم دوه رقمه، نو بیا هم معادل ورته ویلی شو. او بله خبره دغه یاد لرئ چې که په یوه سیټ کې عناصر خپل ځایونه تغییر کړي بیا هم معادل دي. مثال دلته مخکې A B و، اوس که B A ولیکو نو بیا هم B د A سره معادل دی. راځو فرعي سیټ ته. یو سیټ هغه وخت د بل سیټ فرعي دی چې د هغې عناصر په هغه بل سیټ کې موجود وي. مثال که په A سیټ کې ولیکم یو دوه درې څلور، په B سیټ کې ولیکم مثال درې څلور، دا چې د B سیټ دواړه عناصر د A په سیټ کې شته نو B د A فرعي دی. دا چې د A ټول عناصر په B کې شامل نه دي نو A د B فرعي نه دی. نو په سمبولیکه بڼه لیکلی شو B فرعي سیټ دی د A، خو A سیټ فرعي نه دی د A سیټ، البته د B سیټ. بیا هم په یاد ولرئ چې یو سیټ د خپل ځان سیټ سره مساویم دی او فرعي هم دی. څه معنا؟ دا که لومړنی سیټ ولرم یو بل سیټ که بیا هم د A په نوم سره کټمن همدغه شان جوړ کړم یو دوه درې څلور، نو که دا سیټ وښیم چې دا د دغې ځان مثال دا د دې فرض کړئ تصویر دی، نو دغه د دغې د ځان په شکل ښودلی شو، نو دا د دې سره
هم مساوي دی او هم فرعي دی. مساوي ځکه دی چې عناصر یو ډول دي او شمېر یې هم یو شان دی. فرعي ځکه دی چې د دغې سیټ ټول عناصر په دې کې شامل دي. نو ځکه ویلی شو چې یو سیټ د خپل ځان سره هم مساوي دی او هم فرعي دی. نو لیکلی شو چې A سیټ فرعي مساوي دی د خپل ځان سره. او وروستی خبره دغه یاد لرئ چې خالي سیټ د هر سیټ فرعي سیټ دی. خالي سیټ چې په ځان کې څه لري نه، نو د هر سیټ یو فرعي سیټ دی. نن درس په دغې ځای بس دی. بیا چې له یوه نوي درس سره ستاسو حاضرېږم. د الله په امان.